کندهار کې د شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله د شهادت شپږم تلین ولمانځل شو. د یکشنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام د غونډو په عمومي تالار کې د شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله د شهادت شپږم تلین ولمانځل شو چې په دې پرتمینه غونډه کې د کندهار مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک د شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله د دورې د مشرتابه مقام د دفتر رئیس او د کندهار ولایت مقام دفتر اوسنی رئیس مولوي محب الله ګرمسيري د ولایت مقام مالی او اداري مرستیال مولوي محمد سلیم صابر او د کندهار والی ځانګړي استاذ قاری عبدالسلام عمري ترڅنګ د کندهار د بیلابیلو ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو، علماو، حافظ صاحبانو، قاری صاحبانو، شاعرانو، نعت ویونکو او نورو ګډون کړی وو. د یادو مراسمو تر پیل مخکې د غونډې ګډونوالو د شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله روح ته د قرآن شریف ختم وکړ او وروسته غونډه کې د شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله د دورې د مشرتابه مقام د دفتر رئیس او دمګړۍ د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسيري د شهید امیرالمؤمنین د کارنامو، قربانیو او ځانګړتیاو په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړل چې په خبره یې شهید امیرالمؤمنین ډیر ساده، عاجزه او غریب انسان وو چې د اسلامي امارت د صف د یووالي او پرمختګ لپاره شپه او ورځ هڅې کولې چې په پایله کې ځان تر امارت قرباني کړ. سره کتاب یعنی دا کتاب چې سره کتاب ودی دا په هر ولایت کې جوړ کړ. استخبارات مخکې په د امارت کې نه ودای جوړ کړ. د پیدایانو اداره جوړ کړه، حافظ مجید صاحب ورمشکل. د معسکراتو اداره جوړ کړه. د مشرتابه دفتر یې جوړ کړي چې ورمشکل. دا په اداره کې دا کارکردګي و، دا په اصطلاح د پرمختګ کارونه و چې کړي و، تر اوسه پورې موږ ته عمل وکړو. دا اوس تاته معلومیږي هر سړی په اداره کې چې دا چې اوس موږ ته په د خپلو ادارو کې نه رانیسو دغه ادارې دي خالي فعاله کړو. نوې خو پرېږده، خرابول د یو کار ډېر اسانه دي. پلانکی وزارت منحل، پلانکی منحل، پلانکی منحل، مبارک. دا چې جوړوي دا ډېره غټ کش لري. لایحه به ورته جوړوي، طرزالعمل به ورته جوړوي، تشکیل به ورته جوړوي، ځای به ور پیدا کوي، خلک به ورته پیدا کوي، سړی به راغواړي، بودیجه به ورته جوړوي. دا منحل خو اسانه دي، روپۍ هم پاتې شول، کارپیټ هم پاتې شو، بار یې کړه. یوولس ادارې شهید منصور صاحب په دا اضطراري حالت کې جوړې کړې او په خپل وخت کې دغسې کار کړی دی چې بیخي یعنې بې مثله بې ساره. خدای پاک دا خپل کمزوری سړی، کم استعداده سړی، دغه رقم سړی چې مثال په ساړه ټوکلی شوی و، په ډوډۍ نه و موړ به یې ګوله وراړول، په دغسې سړی ځینې جوړ کړي چې د وخت فرعون، ناټو، امریکا، ایساف، څه رقم نومان چې اوس یې پر اوکراین غوبل کړی دي. 300 سکاټ روسان د نجیب په وخت کې یو سکاټ راغی پر خوست ولګېد، هغه غار ولاک تر اوسه ډکه شوې ده. 300 سکاټ یې پر اوکراین باندې ورغورځوي د ورځې. مګر دغه د ناټو هم په ستړی، د امریکا هم په سر یې کړی. دا ټوله دنیا موږ ته رایله وه. دغه شي کم استعداده خلک خدای پاک راوستل، سپار یې کړله. په یوه مسیج طاقت چې چاته یې وکړی وی د منصور صاحب شهید، د مسیج طاقت په چا کې نه و. وروسته د کندهار مرستیال والی الحاج مولوي حیات الله مبارک ویل شهید امیرالمؤمنین منصور صاحب د امارت لپاره یوه لویه هستي وه چې په ډیرو سختو حالاتو کې اسلامي امارت وساتي او ټول اسلامي ارزښتونو ته یې وده ورکړه. شهید منصور صاحب په الله قسم چې نوم یې هم اخیستل هغه راته ګران وي. هغه عظیمه هستي وه او د دې امت مسلمه سره عظیم احسان وکړي او په ډیرو سختو شرایطو کې امارت اسلامي راوساتئ او په ډیرو سختو شرایطو کې د دنیا د حشر مقابله وکړه او په ډیرو سختو شرایطو کې د دنیا د سایس او تدبیر خنثی کړل او د بل اړخ څخه بیا مجاهدینو، علماو، اسلامي ادرسونو، مساجدو، مدارسو، منابرو، شاعرو ته او وده ورکړه او دوته روح ورکړي او داسې ذرایع او اسباب په کار واچول چې هغه دشمن حریان پاته کوي او موږ هغه څوک چې پر دنیا پر مخ باندې
چا د ژوند وخت نه راکوي، حق نه راکوي، بلکې یوازې به د دوی په شعارو کې داوه چې مجاهدین او طالبان یا به وژل کیږي یا به بندیانیږي و بس، بله لار نه وه. یا به د دشمن په غیږ کې ځان وراچي، یا به د دشمن مسیر تعقیبوي، یا به د دشمن د عقایدو څخه متاثر پاتېږي، یا بیا برخه جوړیږي. نو د ژوند حق هغه مجاهدینو مخلصینو ته نه و. او شهید منصور صاحب چې د مجدد امت مسلمه امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد نائب او د هغه روزلی و او د هغه مسیر یې درلودی، د هغه پر قدمو یې قدمونه وه. هغه د دې مجاهدینو سره سخت زیار وایستی، سخت کوشش یې وکړي. د مجاهدینو قربانی، د مجاهدینو زحمات او د دوی بدنونه ټوټه ټوټه کېدل او د دشمن په شوبلو او ټانګونو پسې ځانونه زړول او دشمن ټوټه ټوټه کول او داسې نور، دا خو د یریدلو نه دي. و ډېر عظیم او اوږد بیان او جریان یې دی چې دا وخت به داسې مساعد نه وي چې سړی د هغو څخه څه بیان وکړي. خو شهید منصور صاحب چې کم احسان د دې مجاهدینو سره کړی، مجاهدینو وړونو، زه هم ډېر غټ احسان یې و. باید سخت ورته متوجه اوسو. سخت شرایط وه، په سختو شرایطو کې امارت اسلامي راته وساتئ او په سختو شرایطو کې دشمن ټول د سایس او تدابیر خنثی کړه او موږ یې د مالی لحاظه، د اقتصادي لحاظه، د نظامی لحاظه پر پښو الحمدلله ودرولو. الله دې د سره عظیم احسان وکړي، الله دې په جنتو کې عظیم مراتب ورته ورکړي، لکه څنګه چې د دې امت مسلمه سره احسان کړی. الله دې د سره داسې عظیم احسان په څو چنده، په زرهاو، په میلیونهاو وکړي. نو کش کې اوس وای شهادت خو عظیم مرتبه او درجه ده، خو کش کې وای او کاش کې اوس دیم د مجاهدینو د قربانیو د فتوحاتو په درشل کې ښکاره کېدای. او اوس به دا ورته وایو چې شهید منصوره، نن د مجاهدینو او ستاسو وینو رنگ راوړی او ثمره او نتیجه یې راوړې ده. هغه ستاسو ارمان چې د اسلامي نظام قایمېدل، پر پاکېدل و، هغه راغلی دی، خو تاسو نه یاست. دا به ورته ووایو چې په هغه ځایو کې چې ستاسو قاتلانو ستاسو د وژنو وینو بیولو دپاره، ټوټه کولو دپاره تدابیر نیوله، نن ستاسو غازیان، ستاسو لارویان په هغه ځای کې ناست دي، خو تاسو نه یاست. او هغه سپین بیرغ چې په کلمې باندې د توحید او رسالت مزین سوی، نن پر هغه منازلو او په هغه دفترونو باندې راپام دی، خو تاسو نه یاست. خو بیا وایو چې ستاسو لارویان سته، ستاسو غازیان سته، ستاسو تربیه سوي خلک سته او ستاسو مسیر به ساتي او ستاسو اهداف به ساتي ان شاء الله العزیز، او ستاسو د مسیر چې به ان شاء الله نه اوړي. مرستیال والی د خپل خبرو په دوام ویل شهید منصور صاحب ډیر شجاع او غیرتمن وو چې د دشمن لپاره هیڅ کله سر ټیټ نه کړ او د ټولو ته ثابته هم کړ چې په خبره یې اوس موږ باید ټول د دې سترې فتحې چې د زیاتو قربانیو په پایله کې راغلي قدرداني وکړو او تل د الله جل شانه شکرونه ادا کړو.
همداراز غونډه کې یو شمېر نور علماو هم ارزښتناک ویناوې وکړې او په پای کې د شهید امیرالمؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله روح ته دعا وسوه.